زمونځونه سیرب کوه خورې خو د خاون خبره منه خاون ورته وایي دې واده نه به نه ځي ځم به خاون وایي د کوره به نه وځي خو د الله نه ما سوا بل چا ته سجده جایز وی ما به ښځو ته ویلو چې خاوندانو ته سجدې ډېر لوی حق دی چې کومه زنانه د شپې پاسېده تهجد الله او خپل خاون له په خپو زور او خاون له په سر باندې زور او خاون دې راویښ شو او دې ته داسې وکتل او وی خاندل ورته نو الله رب ذوالجلال ورته په عرش خاندي په جنت ته لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه په مال کې او په خپل نفس کې خیانت نه کوي دا علما ناست دي کومه زنانه چې بار اواز یې واورېدو چې زما د زوی چا سره جنګ دی زما خاوند چا سره خبرې تیزې کړې دا به ورته په چوت کې نه